السلام علیکم. امید کوم ټول به روغ جوړ یې. دې ویډیو کې به نن موږ وایو انګلش کانورسیشن یا انګلیسی گفتگو. لنډ سوال او جواب دی، یو لنډه گفتگو ده. نو دا وګورئ سره د معنا ده. هاي، هاو آر یو. هاي، څنګه یې؟ دا چې کله سلام دعا کې نو دا اوله کې شروع کیږي. بیا دویم سوي یو لومړی کس دی، یو دویم دی. هلو، I'm good, thanks. Hello, زه ښه یم، مننه. I hope I didn't یا did not disturb you. دا did not دی. Did not. Didn't. I hope I didn't disturb you. هماغه لومړي کس ته بیا پوښتنه وکړله، وایي زه هیله کوم. I hope زه هیله کوم یا امید لرم چې ما تاسو په عذاب کړي نه یې یا ډسټرب کړي به مې نه یې. I hope I didn't disturb you. څه وایي ورته؟ Not at all. Not at all. نه، بالکل نه. نه، بالکل نه. بیا ورته همدا لومړی نفر څه وایي ورته؟ I'm new in this building. I'm new in this building. زه په دې بلډینګ کې نوی یم، یعنی زه دلته نوی راغلی یم، نوی شفټ شوی یم. I'm new in this building. څه وایي ورته؟ It's a good place for families. It's a good place for families. دا د کورنیو لپاره ښه ځای دی. It's a good place. دا یو ښه ځای دی for families، د فیملیانو لپاره. هماغه کس ورته لومړی څه وایي؟ Yes. چې کوم نوی راغلی، yes, it seems a good place. Yes, it seems a good place. هو، دا یو ښه ځای ښکاري. هو، دا یو ښه ځای ښکاري. Seems یعنی ښکاري. It seems a good place. دا یو ښه ځای ښکاري. But خو یا مگر but I can find the store. But I can't find the store. مگر زه سټور نشم موندلی. But خو I can't find نشم موندلی the store. store یعنی دکان. ځکه چې نوی دی نو دکې نشي موندلی. دویم کس ورته وایي چې کوم مخکې زوړ دلته ورته وایي Don't worry, it's outside the building. Don't worry, it's outside the building. Don't worry, اندېښنه مه کوه. دا د بلډینګ نه بهر دی. It's outside the building. دا د بلډینګ نه بهر دی، یعنی باندې د بلډینګ نه دی. بیا ترې بله پوښتنه کوي همدغه دویم کس چې کوم تیار اول نه اوسېږي دلته. Are you married? Are you married? آیا واده دې کړی دی؟ Are you married? Yes, I'm married. Yes, I'm married. هو، زه واده شوی یم یا واده کړی یم. بیا ته همدا نوی کس پوښتنه کوي چې which floor do you live on? Which floor do you live on? ته په کوم منزل کې اوسېږي؟ Which floor do you live on? ته په کوم منزل کې اوسېږي؟ ورته وایي I live on third floor. I live on third floor. زه په دریم منزل کې اوسېږم. I live on third floor. زه په دریم منزل کې اوسېږم. دا نوی کس چې کوم راغلی ورته وایي Really? I'm at the same floor. I'm at the same floor. Really? رښتیا؟ زه په هماغه پوړ کې یم، زه په هماغه منزل کې یم. I'm at the same یعنی هماغه، یو شان. same یو شانتی. at the same floor په هماغه پوړ کې یا په هماغه بلډینګ کې یم، دغه کې یم، منزل کې یم. دویم هغه ورته وایي I can't believe. What's your flight number? I can't believe. What's your flight number? I can't believe باور مې نه کېږي. کله چې ته یو سیز اکسیډنټلی واورې یا دغه وکړې ته ورته I can't believe باور مې نه کېږي یا یقین مې نه راځي. What's your flight number? ستا د فلیټ شمیره څه ده؟ یعنی
فلیټ نمبر دی سویم نمبر فلیټ دی د نوی کس چې دی ورته وایي my flat number is 25 زما د فلیټ شمیره 25 ده زما د فلیټ شمیره 25 ده what my flat number is 25 ورته وایي it means we are neighbors it means we are neighbors دا په دې معنا ده یعنی مطلب دا دی it means دا په دې معنا ده یعنی مطلب دا دی چې مونږ ګاونډیان یو it means we are neighbors دا په دې معنا چې مونږ ګاونډیان یو ځکه because my flat number is 26 because my flat number is 26 ځکه چې زما د فلیټ شمیره ده 26 ده هغې 25 ده د دې 26 ده ځکه ګاونډیان راغلل because ځکه my flat number زما د فلیټ نمبر چې دی is 26 شپږشتم دی بیا ورته وایي دا نوی کس then don't forget to come to my side then don't forget to come to my side بیا هیر نه کړي چې زما خوا ته راشي then don't forget بیا هیر نه کړي to come to my side چې زما سایډ ته راشي زما ځای ته راشي صحیح ته ډونټ فرګیټ هغه وخت کې ویل کېږي چې هیر نه کړي یا له یاده دې ونه وځي now I have to go to the store now I have to go to the store now I have to go to the store او زه باید سټور ته لاړ شم ځکه چې مخکې دې ونه پوښتنه کړې چې دلته سټور نه پیدا کېږي نو څه شی شو now I have to go to the store اوس زه باید سټور ته لاړ شم دا و د نن ورځې گفتگو کانورسیشن ډېر شارټ و یو څو لنډې پوښتنې سوال جواب و پکې امید کوم لږ څه بینیفیشل به وي تاسو ته